نه قسم په خدای دا خپل بدل اوران چغه مو وکړه یا شروع زمار اور به جګړه کوي کنه یا دا جو سو کوي کنه انټرویو شروع ده سوال مې یک دي سره ورستا دا تاسو څنګه ول دا څنګه خلک دي یار دا پته نه لګي د کم زینه راغلي دي نو دا تاسو ته کم ځای و یار دا اوس پته نه لګي قدر نه خبر لري شاله کا قسم په خدای لري کې قسم دا مانیا کې نه کنه مانیا کې نه کنه دا تاسو کړی یار سوال لته کې نه ټول مري بار بازار سره ګورم بچي مړ کنه یا سړی دې مړ کو نور کنه مړ شوي بس ته کنه وکولري کې کا قسم دې خراب ډېر دې کوم څه دې بچي بس کې بس لالی بس ته کو پوهه سړی یار مړ لیکو فزول لګیا دي مړ لیکو قسم نه معصوم نه مړ کو سړی دې خراب دا خیر مړ پریم دې مړ کی تم پرې دې انټرویو تم پرې دې یارا په مرا کا دي خدای تندر را لړا مړ دا سې دي یار پرې دا کنه انټرویو نه والی بس زو ها بس زو کنه بس ته دا خیر بس خیر دې زه خیر دې ته مونږ سره مسړې په جړه کو بس کېنا بس ته وس راځه دیوالو بس دا خدای دې خیر بار دا سر مات کا بار دا سر خباسیت به تکې نه مونږ سره دی خو کېنا دی خو دې پښتنو ته څه پیدا دستاسو دې کار نه دا سي ښکاری لکه مثال کې چرته ټول مر ماډلینګ کړي دی یا چرته فلمونو کې کار کړي دی دا سي ښکاری او وختو قد قامت جوسته او بیا دغه شانتي غټ بریتو نو خزمانه ګران نشي چې ته مرغونه وزګاریږي کنه خپل بریتو لم ټیم ورکول پکاري کنه ماهر عملیات و تعویذات علامہ ابو احمد متوکل मनपसंद शादी सोतन का रोग रिश्ता तोड़ना घर वालों को राजी करना रिश्ता घर में चलकर खुद आए जादू टोना जायदाद का मसला शोहर की गैर औरतों में दिलचस्पी मियाँ बीवी की नाचाकी महबूब को ताबे करना अभी राब्ता करें +92 301 199 5000 से दغه راته سرګند کوي چې تاسو ټیک ټاک ته په کم خیال باندې او کلم ټیک ټاک جوائن کو دا ټیک ټاک بکیږي یو درې کاله بکیږي چې ما جوائن کړی دی ما په دې هغه ما دې جوائن کړی چې د کې ما پرندو ویډیوګانې اپلوډ کولی او دا مې ورکول نو ډیر خلکو په کې خو دې خو ورکول ما راشه تاسو په کې پرندو اپلوډ کوي نو ماشاءالله زما خو فالوور جوړ شو خلکو ما ته ډیر زیات سپورټ وکړو زما زبوه ما چې تاسو پرندې یو قسم له ساتلی دی یو قدم قید کړی دي نه دا کې دی دا مونږ چې د کله په پاکستان کې ډیر کم دي دا پرندې نو په دې وجه باندې مونږ ساتلی دي دا او بل خبره دا چې زه سره ډیر زیاته خواري کوم د سره چې یو کس خواري کوي یو سړی هغه کوي خو دیکبال کوي نو هغه کې دا خواري کم چرته د خپل مور پلار سره کړی وي نو چرته دوا خو بیرته کړی وي دغه پرندې چې کم دی دا د چړیاګر والا کار دی یا د نور خلکو کار دی تاسو به کم خیال باندې دغه ساتلی نور مینه د نور مخلوق سره ولې نه کوي مور پلاس خر سړی مینه کوي بل خبره ده چې کوم ته د هغه والا دا اوس دی چړیاګر والا نو بچړیاګر کې چې کنه هغه کې دیکبال صحیح نه کیږي راشه بچړیاګر ته ودی بوزما او تاسو خپل وګورئ بچړیاګر کې صحیح حساب دی تاسو په خپل پته ولګي چې چړیاګر کې روزانه ارشه پرندې خبرېدا چې الته چرګان او دا ارسي ساتلی دا ارسه مردار پراتی الته تراشه الته ګرمي وګوره دی حالات ته وګوره هغه سو یو شی هغه نشته دی خیال مل نه کوي سو باسط بھائی تاسو پرندې ساتلی دي سونه توتیان دي سونه مرغۍ دي تاسو سره کومه مرغۍ دي ما سره ډیر قسمونه دي ما سره را دي افریقن ګری دي را سره بلیک لوري دي را سره د سونه روپو مرغۍ تاسو ساتلی دي یاره مرغۍ کافی دي اوس تعداد او پیسو نشو ویل چې څومره دي اچھا اندازتن والله دومره غلط نه شوی د بچیم دی را سره غم دي نو کم نه کم وی نو 50 پورې ونی سي کم ملګری یاران دوستان یا مینوال کتاس نه چرته فرمایش وکي چې زستا پین مو مال داسې یو مرغۍ راکا نو تاسو ته انکار کړی چار نه غوښتي کنه دي
کسان خډیر غواړي انکار کو په دې باندې چې هغه ساتلې نشي مریتي ولې چې دا بچی دي بچی چې هغه کې کنه غټي سړی کنه ډیر په مشکل باندې کې یو سرنج باندې خلک ورته دی خوراکه ور کوي هغه سرنج چې دی هغه دوه تعلق چې دوه لاري دي هغه غلط لاري ته چې ورش کنه نو بس پرنده ډارې کومري دونه نازک شیز دی دوه نازک شیز دی دا زه به وایم چې تاسو خو پرندې ساتلې دي خو هغه سره شوق ساتي هغه شوق هم کوي دا بریت دام په کم خیال باندې پرخیا دا شوق ته هله وزګیر او بریت یو دا بس او ګیره خدای خیره سره ما خبر بالکل برابر لیکن دا دی چې دا بریت شوق دی ها دا سه ښکاری لکه مثال کې چرته ټول مر ماډلینګ کړي دی یا چرته فلمونو کې کار کړي دی دا سه ښکاری او وختو قد قامت جسته او بیا دغه شانتي غټ غټ بریت نو خزمانه ګران نشي چې ته مرغونه وزګاریږي کنه خپل بریت لم ټیم ورکول پکاري کنه یاره اوس چې درته ما د لمبلو ټیم هم نه پوهې پرندو کې بس خالی مزته او بس خالی بس پرندو ته دا بس دا ټیم چې شي بس ترا شو پارک ته مرګري راشي نو بس غب شپ ته کینو ور سره ټیک ټاک کې مسونه لایک فالوور دي یاره 8 लाख فالوور دي زما او یو ایډي دی نمخ کې بند شوی و زما هغه کافي فالوور زما تاسو لکه سم میسج ورکوي دغه ته د پښتنو ته څه پیدا د تاسو د کار نه یاره چې څوک کوم کس ساتلی کنه ما ویلیم دي حالکه چې مو مړ یار ټیم چې مړ یار چل دی ولی صبر وکړه انټرویو کوي یار انټرویو علی یار مړه انټرویو یو سړی انټرویو لگا سړی کینا یار غلې کینا کنه یار غلې کوم څه ته کینا یار ما سره په پارک کې لانجی یار انټرویو خو کینا یار چې خمو کنه سم په خدای خپل بدل اوران چې مو کنه یار شروع زمارو را به جګړه کوي کنه یار نو څو کوي کنه بس انټرویو شروع ده بن کدا تانیوال میک دي سره ورستا دا تاسو څنګه ورته دا څنګه خلک دی یار دا پته نه لګي د کم زینه راغلي دي نو تاسو د کم ځای و یار دا اوس پته نه لګي یا تانیوال مایک د ریټه خبره قدر نه خبره لری شاله کا قسم په خدای لري کې قسم د مانیا کې نه کنه مانیا کې نه کینا دا تاسو کړی یار سوال لته کینه مکوا مړه مانیا دی خو کینه یار دا تاسو بلم ساس کړی یار ونی خوړه کنه نو سره لانجی کې مکوا کنه به باندې کې کړه لازم مکوا بس کمړه سي قسم می دي پر به چګور هغه د نیم ځای بدل وم خوراک بدل اوران کوم دا خدای بس خیر دې زه خیر ته مونږ سره بس سره په جړه کو پاسته بس ته وس راځه دیوالو بس دا خدای دې خیر بار دا سر مات کا بار دا سر خباسط بھائی تکینه مونږ سره دی خو کینه دی خو مونږ سکینه باسط بھائی دا سلو بده دا فلم دی یار دا څنګه ماشومان دي یار پته نه لګي بده بس وجه باندې بلانجه مانجه راغلی یار باسط بھائی خبر هم دغه کول چې خپل کتونکو ته د دې مینوالو ته تاسو د پرندونه څه پیدا ده یار یاره چې ساتلی هغه لپاره لګي چې څه فائدہ ده چې ساتلی نو هغه د مونږ وی اوسه چې لکه داسې اوساته او خکار دی هغه دی انا بټول مري بار بدر سره ګورم بچي مړ دې کنه یار سړی دې مړ کو نور کنه مړ شوي بس ته کنه مکولری کې کا قسم دې چې خرابوم دې ګوره بس ته کنه یار دل دغه باندې کې بار چلی کړه څه چلی وکړو مړ کو څه چلی به جګړه دي ور سره وکړه خاطر دې کوم بچی چلی خاطر دې کوم چې چلی بچي بس کی بس لالی بس ته په سړی یار مړ لیکو مړ لیکو قسم نه معصوم نه مړ کو سړی دې خراب خیر مړ پریم دې مړ کی تم پرې دې انټرویو تم پرې دې یار په مارا کا دي خدای تندر را لړا مړ داسې دی یار پرې دا کنه انټرویو نه والی بس زو ها بس زو کنه بس ته دا خیر زبا ها باسط بھائی بس اسم لالی منګه مرکی ته نه پریدي خدای دې نیکی هدایت وکي خپل کتون کو ته بس پیغام ورکې یاره بس ټول دا پیغام د ټیک ټاک والا ته یار زما په آی ډی باندې د کړه پرندو ویډیوګانې ورکوم نو هغه نه باوجود په ما باندې رپورټونه خلکوي زما 15 ورځې آی ډی بالکل بینډ وای سم به کې نخ کارا کېدل نو بای مهرباني دا یار تاسو مهرباني وکړئ او چې دا ټیک ټاک باندې دا زمونږ چې دا رپورټونه مو اخی
سوال درته غوسه درته ګزارمان تاسو خلک به کیرور سس نه کوي خلک به ګډیږي څوک به کیرور سوي څوک موږ د پرندور کې تاسو به کیرور راشي را بوټونه چالو کوي سپورټ پښتنو پکای چې تاسو سپورټ کوي زما خو ویډیوګان داسې ویډیوګان دي چې ماشومان به کور کې وګوري نو برشي مار ماشوم ما سره مینه محبت لري وای تاسو را توتیان دي تاسو را دای نو زم خوشاله شم ماشومان خوشاله دي او تاسو هغه باوجود هم راځي زما په کور باندې دا نن کولاو شو زما کور نن کولاو شو من روزه بند شو بالکل به اسم بکینو بالکل داسې بند کړو نو به مهرباني وکړئ یار صحیح شو دا ټیک ټاک خدي دا بار نه چې خسره بس تاسو وی چې کس فیمس شو او راشي له بوټونه به وخی دا واپس شاته کوي فقط تاسو موږ سپورټ وکړي ها معاشره ته یو پیدا دا یو دغه مرغۍ د دې باسط بای سره دي چې دا پټوله پښتونخوا کې نشته دي دغه نسل وړل غواړي دغه نسل زیاتول غواړي ملګرو راځو دې ملګری ته پوس کو چې د الکس سره جګړه پسوه او دا څه کیسه راغسته نه منګه ویډیو ته پرې خو دې نه په ویډیو باندې پوه کړو دا څه کیسه وا دا کیسه وکړه پیسې را نه غوښتي ما چې نشته دی وای نه پیسې به راکې په زور به واځم نو دا پس باندې پیسې به ته نه اغسته کنه دا یو پیره خو مې ورکې کنه او څو کوم بیا په دوه پیره ولا ورکم نو د ځان سره د اجرا ولا کنه پوج می دوه پیره مې ورکوس بیا وای پیسې راکا خو دې ته وګورل نو خدای پاک دغه کړي دې بچا باندې مې خدای به خیر کې ما خدای به خیر کې زه د کور مخ ته میګم د کم دې د کور مخ ته میګې نشي والي او په کم دې نه کیږي ته دې زمونږ زه تراش ته دې به د بدمعشي و ته زمونږ زه تراش نو بیا به ګورو ځه نیک مکه ګمانیا کنه زکه کوله نو خیر بس خیر دا معصوم دې منګه قلا بدل پنچر کومه د رچکی واو دا ما پنچر نکو دا ساده چې خدای زما ورکی ځه باندې باندې خدای به خیر کی ځه کتون کو نن ډیره کامیاب خوندور ډیره خوندور مرکه وشو او دغه مانی او دغه نورزاده لاله په کلا جګړه مکړه خدای دې دوی ته نیک خدایت وکي او نیک خدایت په نصیب کې نو پاک مولا دې همدغه څنګه خاده و باد ساتي تر بل پروګرام پر خپل رور کاشف لور کی اجازه د الله پامان